تازه خبر: ملا یعقوب د خپل سفر پر مهال د اسلامي امارت لشکر د پاکستان په ضد راپارولی. دا چې ملا یعقوب چیرته تللی، د پاکستان په ضد یې ولې اقدام کړی او خپلو سرتیرو ته یې کومې سپارښتنې کړي، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس درنو لیدونکو. ملا یعقوب د پاکستان په وړاندې سرحدي مسؤلینو ته تازه سپارښتنې کړي. په دې وروستیو کې له پاکستان سره سرحدي ترنګلتیاوې زیاتې سوي او ان جګړې هم رامنځته سوي دي. طالب وزیر خپلو سرحدي مسؤلینو ته تازه سپارښتنې کړي او هغوی یې زیات ستایلي دي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب کندهار ولایت ته تللی او هلته یې له قل اردو څخه لیدنه کړې. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې د دفاع سرپرست وزیر کندهار ته تللی او هلته یې د طالبانو او بیا د سرحدي مسؤلینو هڅې ستایلي. ملا یعقوب زیاته کړې چې د اسلامي امارت ځواکونه باید نور هم خپلو دندو ته متوجه سي او کارونو ته زیات دوام پسې ورکړي. ملا یعقوب په 205 قل اردو کې په ځانګړي ډول د پوله ساتونکو کسانو ستاینه وکړه او ورته یې وویل چې تاسې اتلان یاست. د طالبانو له واکمنۍ را په دې خوا له هغه تېرې کوونکو هیوادونو سره چې د افغانستان خاورې ته یې ناوړه سترګه د طالب محلي مسؤلینو له لوري اړیکې خرابې سوې او تر اوسه یې له پاکستان او ایران سره سرحدي نښتې هم رامنځته سوي. د ننګرهار پر شلتن ولسوالۍ د پاکستان راکټي بریدونه پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګول د طالبانو او پاکستان د اړیکو خرابېدو لامل سو. طالبانو ویلي چې پاکستان ته پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګولو اجازه په هیڅ صورت نه ورکوي. هغوی تېره ورځ هم په نیمروز ولایت کې د هغه پاکستاني ځواکونو چې پر ډیورنډ یې اغزن تار لګول مخه نیولې. پاکستان څه وایي؟ پاکستان تر دې وړاندې هم د دې موضوع په هکله ویلي وو چې له طالبانو سره په همغږۍ غواړي د اغزن تار لګولو پروژه پای ته ورسیږي، خو طالبانو بیا د پاکستان دا ادعا رد کړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې طالبانو سره په توافق به پر ډیورن کرښه باندې د اغزن تار لګولو پروژه پای ته رسوي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدي نښتې رامنځته سوي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.